او الہ تینا هغه شخص جوړ کړ چې د مبارک خپل دوره خلافه کې کله چې بیت المقدس صحابه کرامو فتح کو، ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید قومندانان دي. درې میاشتې جنگ په بیت المقدس باندې وکړ، هغې دروازې بندې کړې وې، نه فتحه کېده. آخر د بره چتنا یو لوی مولا د نصرانیانو اعلان وکړ، وی زمونږ مخکینی کتابونو دا لیکلي دي چې د بیت المقدس فتح به د رسول الله دویم یار عمر فاروق په لاس باندې کېږي. که تاسو کې عمر فاروق موجود وي نو راځئ موږ جنگ نه کوو، بغیر د جنگ نه دروازې کولاوو. او که عمر فاروق ژوندی تاسو کې موجود نه وي، ځئ جنگ مه کوئ، واپس لاړ شئ، تاسو دا نه شئ فتح کولی. دوی واپس راله، مشوره یې وکړه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ رنګ و شکل د عمر صاحب سره قریب و. ورته وایي که اجازه یې نو زه به ورشم، او زه به ورته ووایم چې زه عمر یم. درې څلور شپې تېرې شوې، ورغی، اواز د البراز یې وکړ، نو هغه شخص راښکاره شو. وی عمر صاحب راغلی منو تا وی چې دروازه کولاوم، اوس کولاو که راته؟ هغه چې ورته وکتل وی کأنه، قسم می دی درته چې ګورم سم د عمر صاحب غوندې. د عمر صاحب قد و قامت چې موږ د کتابونو نه معلوم کړی دی، نو ستا او د هغه شکل یو دی، خو بیا مې شک در کې شته. ته د رب په ذات باندې قسم وکړه چې ته عمر فاروق یې. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وی نه، زه خو دا قسم نشم کولی. وی زه مسلمانان دوکې نه کوي، زه واپس لاړ شه تر څو چې عمر فاروق نه راغلی بیت المقدس نه فتح کېږي. عمر صاحب ته پیغام ولېږلی شي چې شام کې ډېرې لوی لوی خارې نیولې شوي دي، تاسو مدینې منورې کې راشئ، دا خپلې خارې وګورئ، او بیت المقدس به هم ستاسو په لاسونو فتح شي. مبارک را روان شي. صحابه کرام ورسره دي. صحابه کرام مخې ته استقبال ته وروتل. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ورغی. عمر صاحب د اس نه راکوش شو. کله چې ستړي مشي سره وکړه، ابو عبیده صاحب د حضرت عمر صاحب لاسونه ښکل کړل، او عمر صاحب د ابو عبیده صاحب لاسونه ښکل کړل. او کعب الاحبار رحمت الله علیه فرمایي، وی دا لاسونه د یو بل دې دپاره ښکل کړل لتعلموا انها سنه، چې تاسو پوه شئ چې د نیکانو په یو بل کې لاس ښکلول سنت دی او یوه ښه طریقه ده. دوی وی شرک دی. عمر صاحب ته ابو عبیده صاحب ته به دوی څه شی وی؟ لاسونه یې سره ښکل کړل. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ډېر سیاستدان او داسې دا شوشا او فوجي نظام دی ډېر خوښ. عمر صاحب ته چې وکتل، لمن مبارکه کې یوازې 11 پیوندونه لګېدلي دي. او پیوندونه د دواړو اوږو په درمیان کې د خپل لباس نه بغیر په بل رنګ کې لګېدلي دي. صدف نشته دی، د کیکر په غنو باندې صدف نه کار اخیستی دی. زوړ پټکی په سر دی، زړه اوښه ده. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دا خلکو کې ستاسو ډېر نوم دی، که تاسو په دې شکل ورشئ نوم به مو ختم شي. موږ لوی فتح کړي دي، یو ښکلی اس به در کو، ښایسته جوړه به در واچو، ښایسته پټکی به په سر کې، بیا به ورشي چې نور دې دهشت زیات شي. عمر صاحب وایي نو تاسو وایي صحیح ده. سپینه سې راوست، پټکی یې ښکلی په سر کې او نوې جوړه یې واچوله. یاره چې 3 قدمه مخکې لاړ، اواز یې وکړ ودروئ، بس ما داس نکوز کوي، داس نکوز شوې، ما ته خپله زړه جوړه بیرته راوړئ. والله العظیم زما په زړه کې نشه راله، کبر راغی. ما د محبوب صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې د چا په زړه کې ذرې عمره کبر وي، په هغه باندې د جنت بوی حرام دی. بس خپله زړه پیوندي جوړه یې واغوسته، د کیکر غني پکې لګېدلي دي. مخکې لمن کې 11 پیونده، شات هولو کې 9 پیونده دي. په اوښه سور شو ورغی. اواز یې چې وکړه، په نصرانیانو مولا راښکاره شو. یاره چې د مبارک ته یې وکتل، بس وایي زه در کوزېږم، دروازه کولاومه. دروازه یې کولاو کړه بغیر د جنگ نه او بغیر د لړۍ نه. خداوند کریم د ده د برکته بیت المقدس فتح کړ. کله چې فتح شو، اوس په خاریو باندې ګرځېږي. یو خاري ته ځي جلسه کوي چې د رعیت خلکو زما په دیوالیانو خو به مې اعتراض نه وي، کله چا زما په گورنر اعتراض نو ووایي چې زه هغه معزول کما، ختم کم، سزا ورکم.
عراق ته چې لاړو نو په یو خاریه کې ابن ابي وقاص صبو ناغه قوم ورته وی یو کس ورته دروغ اعتراض وکړ وستا دا والی نور خسړې ده خدای په جمع کې لټ ده عمر سے متصل فیصله وکړه دا خوري عظیم جرم دی بس معزولی کې ختمې کا هغه صحابي مبارک هغه سپینګری ته خیره وکړه چې زه خدای دې په اخري عمر کې و شرموا چې په ما دې دروغ ته پد یاره هغه بوډا انسان د مرګ په وخت کې هغه به د مخزو پسې ګرځیدا او دومره ضعیف شو چې بچو ته به وی ما کټ کې واچوي او 4 سرکه کې میکې نه وای ګرځیدې بنشه کټ کې به واچو څلور سرکه کې به کین او چې جنکې به تیرې دین او د مردار ورته سترګې والے او بیا به خلکو ته وی چې ما ته د هغه صحابي هزار را رسیدلې دي کم صحابي چې ما ور باندې دروغ ته پلی دروغ ویلو چې دا جمع نه کوي خو عمر سے بغا اعتراض اومنوي بس چې دومره رعایت په اعتراض کوي چې د جمع کې سس دی معزولی کې ختمې کوي بس ته بنور گورنری نه حمص خاریه ته ورسید سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ آلت والد رعایت راغون ک نارینه زنانه لوی جلسه جوړ کړه خلکو ته وای زما په والد چا څه اعتراض دی ټول خلک خاموش دي بیا ورته وای یو نوجوان پاسې د امیر المؤمنین ما ته چاویلی ته ډیر غوسه نه کی ستا په والد زما سلور اعتراض شته خو یریګم درنا دا وعده را سره وکړه وهی مینو سزا نه راکې نو زه اعتراضونه کوم عمر فاروق صاحب ورته وی یقینا زه ډیر غوسه نه کیم خو عمر هغه شخص دی چې حق واوري عمر ګونګې کیږي د حق مقابله کې ګونګې ما بیا و اعتراض وکړه وی سلور اعتراض مې دي یو اعتراض مې دا دی ستا والی په لسمه ورځ چوټي کوي او 13مه ورځ چوټي کوي دا چوټي ولي کوي کله زمون خدمت ته تار لګلې دی به چوټیانی نه کوي سراسر میاش بټوله ډیوټي کوي زموستا گورنران څومره چوټیانی کوي دویم اعتراض می دادی چې د سهار نا وخت ډیوټي ترازی او مازیګر وختي د ډیوټي نزي کدا زمون خدمت تراغلی کړه نو سار به وختي راځي ما خام بنا وخت زی دریم اعتراض مداده چې د شپې کله زمون کار پیدا شي دروازه وټکاو نو داستا والی سعید ابن عامر مونږ ته د شپې دروازه نه کولاوي کله زمون خدمت تراغلی نو ورځ شپه به خدمت کوي سلورم اعتراض مداده چې کله په منبر باندې ناس وي خطبه لولي نو بیوشي ور باندې راشي نه پویګو چې ستاده دی والی گورنر دماغ خراب دی او بس دې بیوشکیږي د منبر نه پریوزي لندې وګرځيږي بیا خلک راشي اوچتي کی دا سلور عیب ورکشته دي سټیج لګیدل دي عوام ناس امیر المؤمنین سعید ابن عامر ته وی جواب کو 250 ملکونو باندې وګرځیدم خو زما په والی باندې چا اعتراض نه کړی یو اعتراض کړی معزول کړی دی او دویم پتا باندې سلور اعتراض شوی دی یا به جواب کې او که جواب دی او نه کړي محضر عام کې به سزا درکوم سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ ورته وی یا امیر المؤمنین والله العظیم چې سلور والا مسلو کې حق زما دی خدا ډېری پټي مسلې دي سوال درته کوم د دې پښتنه معنا مکو زه په حق یم کله حل می درته وینو بیا به تم اومنه چې زه په حق یم خدا خبري پټي خبري دي امیر المؤمنین ورته وای زما په عدالت داغ لګیدل دي یا به جواب ورکې یا به سزا قبلي سعید ابن عامر مجبور شو ادر دین او جوانه کوي اعتراض دی وی اول اعتراض می داده چې سار ولی نا وخت ډیوټي ترازی او مازیګر ولی وختي زی کته زمنګ ډیوټي تراغله سار وختي راځه ما خام نا وخت ځه سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ توي زما کور کی بیبی بیمار دا فالج والدا کور کې د خدمت او د روټۍ سو کم راسنشتا یا امیر المؤمنین سحر وختي ځان او بیبي ته روټۍ او چای تیاروم او ما خام چې وختي زم نو صرف مقصد می داوي چې د ما خام روټۍ تیار کم امیر المؤمنین وتوي ځان د پاره تلوي والیو گورنر یو وینځو خادم خدمت تو نساء سعید ابن عامر ورته یا امیر المؤمنین کلم چې د مدینه منورې نه تار علی کلم د گورنرې پنوم باندې
تا ماته نو ویلې چې د بیت المال نه وینځه خدمت ته بوځه، ستا اجازت نه بغیر څنګه کار وکړم؟ نشم کولی. نو وختي ځکه ځم چې چای کوم کور کې وختي راځم، ناوخته راځم، او دا وختي ځکه ځم چې د روټۍ غم را سره بیبي مې بیماره ده. امیر المؤمنین نوجوان ته وایي چې دا خو ستاسو نقصان دی، تاسو د خپل والي دومره غم نه کوئ چې خدمت دپاره یو خادمه ورته ونیسي. دویم اعتراض څه دی؟ وی 15مه ورځ چوټي کوي او 13مه چوټي کوي. امیر المؤمنین سعید ابن عامر ته وی وایه علت څه شی دی؟ هغه ورته وی امیر المؤمنین همغه علت دی زما بیبي بیماره ده، د جامو د انزلو قابله نه ده، زما صرف یو صادر دی، یو قمیص دی او یو لنګ دی. 15مه ورځ چې راشي نو جامې مې خیره نشي، کور کې چوټي وکم، سهار خپل لباس وینځم او د صادر نه لنګ وهم او د شپې جوړه واچوم صادر وینځم. 14مه ورځ بیا ډیوټۍ ته حاضر شي، 13مه ورځ بیا زما جوړه خیره نشي او جامې انځلو دپاره یې سارېږم. امیر المؤمنین ورته وایي د خدمت دپاره به د بیت المال نه یو وینځه غلام بولیو. وی امیر المؤمنین کلم چې د مدینې منورې نه راتلم تا ماته نو ویلې چې د خدمت دپاره یو وینځه او خادم ونیسه، اجازت نه دی میلاو شوی. درېیم اعتراض څه شی؟ وی درېیم اعتراض دا دی چې دی د شپې منګه کله دروازه وټکو نو دروازه نه کولاوي. یا سعید ابن عامر جواب کوا او ورته وی یا امیر المؤمنین والله العظیم زما د رب په ذات باندې قسم وی دی دوو کې زه په حق وم تا مو منله، زما د رب په ذات قسم دی دوه نورو مسلو کې حق زما دی ناحق دی. خو یا امیر المؤمنین ډېر پټې مسلې دي او پټ حالونه دي، تپوس رانه مه کوه. امیر المؤمنین ورته وایي یا به جواب ورکې یا به سزا قبلې، زما په عدالت داغ لګېدلی دی. سعید ابن عامر ورته وایي یا امیر المؤمنین ز رب ذوالجلال د حمز د خاریي خدمت او گورنرۍ ته نه یم پیدا کړی، رب ز خپل عبادت او معرفت ته پیدا کړی ما، صرف ستا اطاعت کوم او ورځ د دوی په خدمت کې تیروم، او کله چې شپه شي نو ما ته رب ذوالجلال د قرآن حفظ نصیب کړی دی. شپې د 2 رکعاتو نفلو نیتو تړم، په یو رکعت کې 15 سپارې تلاوت کوما او دویم رکعت کې 15 سپارې تلاوت کوما. کله چې ما ته رعایت دروازې ټکوي نو زه رب ذوالجلال سره په مناجات کې ولاړ یم، نو څنګه رب پرېږدم او مخلوق ته مخه وګرځم؟ عمر سے به شخص ته وایي وایي دې کې حق د چا دی؟ وی بس جي دام زمونږ غلطي ده، دا خو د حق دی. څلورم اعتراض څه دی؟ وی په منبر باندې ناست یو بیهوشي ور باندې راشي، دا څه چل دی؟ یا سعید ابن عامر اوس جواب کوا او ورته وایي یا امیر المؤمنین دریم ځل دی د رب په ذات قسمونه خورم چې حق زما دی، خطای د دوی ده، والله العظیم څلورم کې حق زما دی. امیر المؤمنین ورته وایي یا به جواب ورکې یا به سزا قبلې. سعید ابن عامر په سترګو اوښکې رالې په ژړا شو. یا امیر المؤمنین سوال درته کوم، دا ډېره پټه مسله ده، د دې تپوس مه کوئ. امیر المؤمنین ورته وایي نشي کېدی، یا به جواب ورکې یا به سزا قبلې. سعید ابن عامر مجبور شو وایي وایي اعتراض کوه. وی څه وجه ده چې په منبر باندې تا باندې نشه راځي، بیهوشه کېږي؟ سعید ابن عامر ورته وایي وجه دا ده یو دور زه مکه معظمه کې اوسېدم، ما لا ایمان نه وروړی، مشرک وما کافر وما. محبوب صلی الله علیه وسلم لس صحابه کرام یو غزا ته ولیږل، عاصم ابن کلیب رضی الله تعالی عنہ په قومندان مقرر، زید ابن دفنتا رضی اللہ عنہ ورکی شریک دے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ هم ورکی شریک. یو موضع ته ورسېدل، د چم گاون خلق خبر شو چې د محبوب علیہ السلام غلامان خادمان راغلی دي. 200 کافرانو ته گیر لواچول،
دا مبارکان یو غونډۍ ته پورته شو. جنگ او جهاد شروع، چرته 200 اسونو والا او چرته 10 کسان بغیر د اسا، او کسان په غزه شهیدان شو. یو صحابي مبارک د غونډې لاندې جیل خانه کې شهید. 2 مبارکان مکی معظمه تراوسته شو. حضرت خبیب رضی الله عنه راوسته، حضرت زید ابن دسنه رضی الله تعالی عنہ راوست. د بدر میدان کې زید ابن دسنه یو لوی کافر مردار کړو. داغه بچیانو دا په پیسو واخسته چې د پلار په عوض کې قصاص کی. خبیب سے یو بل کافر مردار کړو. داغه بچیان رااله، خبیب په پیسو باندې واخسته چې داغي په عوض کې قصاص کی. کم خاندان کی چې حضرت خبیب سے بندي دي، داغه خاندان یو زنانه ایمان راوړل دی. قصه بیانې وی یو ورځ وا زاغه کوټنۍ تخکار شم، کما کوټنۍ کی چې حضرت خبیب د رسول الله خادم او غلام بندي دي. ما چې او قتل قسمه قسم می وجات پرات دي، هغه میوي چې پټوله مکه معظمه کې مونږه نشو خبیب سره پدن کوټه کې پرتی دي. ما ورته وی خبیب دا میوي د کم زین رااله؟ ما توای هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. دا الله جانب نه روزي راکړې شوی دا، خدای چې چاته خو خشنه به حساب روزي نه ور کوي. دا ما طرف را لګلې دي. دا د حضرت خبیب سے بغا کرامت لک په شوق سره سبحان الله وایي. دومره او د ناس یې چې بيخي زمو په منبر ودکړم. مزمل سره تعالی ته درې کړه تیار شي برین ته ورسېده. دیوی گینی ما ته خیال نه دی. زه ان شاء الله خو مې او تخته اوس باندې درس او تخته ها کيو دې ما سره یو خو بدل برجان سره خبیب صاحب کرامت دادی چې په بند کوټه کې روزه نه ملاويږي. آغا بی بی مبارک وی زما د خاندان یو ور کوټه بچے دی کوټه تدن نشا. د خبیب سے پلاس کې چاړدا یره د رسول الله صحابه کرام ډیر میننا کو رحمت الانسان اندي. ور کوټه ماشوم د خپل دشمندار را واخستو په پتونی کې خدا مين ور سره کوي. بی بی مبارک وی زوی ردم چې زما بچی ته تکلیف ورسی ورلما ماشوم می دلاس نه ونیو. ما ته خبیب رضی الله عنه یې بی بی مېریګا، من مسلمانان بوډاګانو زنانو ماشومانو سره کار نه لرو. زمون دین کې د دې وجل منه دي خطر ملر. سعید ابن عامر قصه بیانای چې ما باندې د منبر د پاسه جړه او یا به وشانی ولی راضی. دغه دور کې زم مشرک او کافر د مکی اوسیدونکو پټوله مکه معظمه کې چمبو ډولو غږیدا. اې د مکی ناری نه زنانا مشران کشران ټول راغون شیا. نن حضرت زید په شهادت رسیږي، نن خبیب سے قربانی کی. لو یا میله جوړ شوا د رسول الله غلام حضرت خبیب په شهادت رسیږي. د رسول الله خادم حضرت خبیب راغه کافرانو توای ما تلګ لوټه کې اوبر اولای او 10 کوما او 2 رکعات منځ کوما. 2 رکعات منځ یو کو جلت سلام وګرځاو. بیا کافرانو توای اے کافرانو دا زما اخری منځ نو ما بډیر وګد کړو. خو بیا بتا سو وای چې رسول الله غلامان د مرګ نه یریږي. ګوره موږ د مرګ نه خطرې نه لرو، ځکه مې زر سلام وګرځاو. مرګ نه موږ نه یریږو. اوس تاسو خپل کاروایی شروع د اعدام نوړم دي 2 رکعات منځ کول د حضرت خبیب سے سنت دي. مبارک اوچت کئ او برجی ته وتړه. اوس غشه راضی او د رسول الله غلام حضرت خبیب په صدغه او په تور سپین لګيږي. مبارک دغه ټیم کې لاسونه جوړ کړل. اللهم بلغ سلامي الى محمد رسول الله.
خدای زما آخری سلام محمد رسول اللہ تا ورسوا. تاریخ البدایہ والنہایہ روایت ذکر کئی محبوب علیہ السلام 410 کلومیٹر لرے مدینہ منورہ کی د صحابہ کرامو په دایره کې ناس دے آواز اوریدا چې خپل غلام حضرت خبیب د زن کدن نوړندې یو غمگین سلام را لېږلی دی. نو جواب ورکوي وعلیکم السلام، پتا سو دواړو زید او خبیب باندې د زما سلام وی. صحابہ کرام تپوس کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا سره غږی گیا؟ محبوب علیہ السلام ورتوائی نن په مکه معظمه کې حضرت خبیب او حضرت زید قربانی کیږي. ما ته آخری پیغام او غمگین سلامونه را لېږلي دي. ما د دې زین خپل هغه عاشقانو ته واپس سلام واستو. محبوب علیہ السلام ته سلامونه رسی د لری نه موړي او بیا وعلیک سلام مرتوی غایب تک دیا آواز چرته شرک وین نبی علیہ السلام وعلیکم السلام یا خبیب او غډیر لریو دا आवाज ولی ورته کړه. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پتور سپین پسود غبانی ولګی دا انا لله و انا الیه راجعون. سعید ابن عامر امیر المومنین تد حمص بخاریہ کے قصہ بیانئی کافرانو چکی وحلی جنکو تنبلن وحل خوشحالی و اشکیلی وحل کے دا یا امیر المومنین زچی پا منبر بانی ناستم بیو شرا بانی رازی علت داد آغا وقت کے زن پویدم مشرک و کافر ما کلچ دا رسول اللہ غلام قربانی کے دنو خلقو چکی وحل امام چکی وحلی دی کله چې پوه شم ایمان مې راوړو مسلمان شم. اوس چې کلم په منبر باندې ناس یم ما ته یو ناڅاپه د مکې معظمې د حضرت خبیب